بسم الله الرحمن الرحیم. د کرکټ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. له لږ ځنډ او بوختیا وروسته مې وغوښتل چې تاسو ته یو نوی ویډیو چمتو کړم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د افغانستان کرکټ هغه درې لوبې چې په چمپیونز ټرافي کې وکړلې دا ارزونه وکړم چې په افغانستان په دې لوبو کې کوم مثبت او منفي ټکي وو او کوم فرصتونه هم د لاسه ورکړل او څه پایلې هم لاسته واخیستې. نو په دغه کله به وغږېږم، نو هیله من یم تر پایه پورې ما سره مل اوسئ. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا ته موږ لوبه وبایله، نو زموږ مربي وویل چې افغانستان لوبغاړي فکر کوي چې د سویلي افریقا شل اوريزې لیګ کې لوبیږي. دویمه لوبه هم چې د انګلستان سره وه ډېره ښه لوبه مو وکړه او دا هم یو تاریخي ماته ورکړه انګلستان ته. په دې لوبه کې د موږ ستوري ابراهیم زدران او مرزی وه. درېیمه لوبه چې د باران له امله بې پایلې وه، نو کومه نتیجه یې نه لرله، د استرالیا په مقابل کې وه. تاسو په دې انځور کې ګورئ ما یو ټوکه ورباندې جوړه کړې ده، دغه د موږ دوه نازولي چې په چمپیونز ټرافي کې هېڅ ونه چلیدل. نو حشمت شاهدي وایي که د امکان لودلی چې د باران له امله دا لوبه بیا تکرار شوې وای، ما به په 80 ټوپو کې 120 منډې کړې وي او ګرباز ته وایي تا به په 100 کې 150 منډې کړې وي. نو ګرباز ورته وایي رښتیا وایي، خو په زړه کې وایي زما خو امکان شته خو ستا به فکر نه کوم ځکه چې تل ټیسټ لوبه کوي. لومړی لوبه هم چې د سویلي افریقا سره وه په کراچي سټیډیوم کې ترسره شوه. په چې 88 موږ وبایله او سویلي افریقا د بیټینګ فیصله وکړه. د موږ 11 کسیزه لوبغاړي ګورئ چې په دې لوبه کې ګډون کړی و. په لومړۍ پاڼۍ کې چې کله سویلي افریقا بیټینګ وکړ، د ښه بیټینګ وکړ، درې لوبغاړي یې 50 ترسره کړه او یو لوبغاړی سلیزه ترسره کړه. نو په بالنګ کې د موږ خاصه مزه نشته وه، یوازې نبي ښه وځلېده چې هم 2 ویکټ یې واخیستې او کاني کرېټ هم ښه وه. نو تاسو دا ویکټ یې په ویډیو کې وګورئ. Mohamed Nabi, and he strikes straight away. He does. I think that it had a lot of spin. That's gone up in the air. Is there a chance? Will this be taken here? Get it. And be that player. Oh! He's a huge. Get it. Shouts of catch it. And the day. Shouts of catch it. Rashid takes a fabulous catch. په دویم پاڼۍ کې کله چې د موږ د بیټینګ نوبت راغی، نو موږ هېڅ ښه لوبه ونه کړه. د موږ ویکټې شاپ سې لاړلې او په 90 منډو کې تقریبا موږ 15 ویکټې د لاسه ورکړی. نیم ټیم موږ په 90 منډو کې لاسه ورکړی و. یوازینی لوبغاړی چې ښه لوبه یې وکړه هغه رحمت شاه و چې 90 منډې وکړې. نور د هغه نه بعد جیک سکور د راشد او مرزي و چې 18 سکور ونه. تاسو د افغانستان دویم پاڼۍ هغه ویکټې چې لاسه ورکړي او غلط شاټونه یې ترسره کړي دي، تاسو یې خپله وګورئ. Up in the air and Oh, what a reply! And another maiden. No, it's not. They're going to steal one. Oh! Back short of the Wow. That out. That will be the end of that. Walks at Ngidi. Gone. Goodbyes. Oh. That's the end of it. A genuine. سویلي په افریقا مقابل کې که وګورو پارتنرشپ په برخه کې د هغې دغه مین رول چې ادا کړه اما کاپیتان یې ورسره دی ریک کیلټون چې 129 منډې پارتنرشپ یې وکړه په 142 ټوپو کې. او بیا هم دغه نور پارتنرشپونه یې ګورئ چې 50 40 پارتنرشپونه ښه دي. خو د افغانستان ټیم ته که راشو، هغه جیک پارتنرشپ 9 شو چې 2 ور تکرار شو، یو رحمت شاه نور احمد او بله رحمت شاه او مرزي. نور ټول پارتنرشپونه بیخي ټیټ وو او ډېر ضعیف وو. او بیټینګ کې که وګورو بیسټ پرفارمنس کې نو د افغانستان څخه رحمت شاه په دو کې شامل شوی ده او سویلي افریقا څخه ریک انټون چې د مین آف د میچ لقب یې واخیست.
که تاسو وګورئ چې افغانستان او ساوت افریقا پاور پلی موږ مقایسه کړو په لومړي پاور پلی کې هغوی 46 منډې کړې 2 وکټې یې وس کړې او د بلې خوا افغانستان 38 منډې کړې او 2 وکټې خو د موږ غټ ضعف پاور پلی دویمه وه چې د 10 نه تر 40 اور پورې موږ 151 منډې وکړې 6 وکټې د لاسه ورکړې نو که تاسو ګورئ په دغه ګراف کې که افغانستان احتیاط کړی وای او رن ریټ یې مثل کم نوم دی اخیستی خو پارټنرشپ او وکټ یې د لاسه نه ورکړی وای نو دا میچ موږ ګټی شو او که ګټلی نه وه نږدې شیبو ته م راسوی شو او خپل نیټ هم ښه کوی شو غواړم چې د افغانستان ټیم سوات انالایز وکړم سوات انالایز یو ارزونې قوي میتود ده چې په کې د ټیم قوت کمزورتیا فرصتونه ګواښونه ښیي نو که د قوت نقطې ته راشو په لوبو کې موږ تنها 2 د قوت نقطې لیدلې یو چې د رحمت شاه بیټنګ و په دویم پاڼه کې او لومړی بالنګ کې موږ پاور پلی ښه وه 46 منډې مو کړې نسبت په 2 نورو لوبو څخه ده پاور پلی کې موږ کم سکور کړی وه 1 وکټ هم اخیستې وه که د کمزورتیا خواته راشو نو کمزورتیا کې به وګورو چې موږ مس فیلډینګ او اکسترا منډې ډېرې وې د 10 تر 15 منډې موږ اکسترا ورکړې دی د نور احمد ډېره اسانه څلوریزه لاړله او نور هم همداسې که حساب کړو هر خوا نه نمرې لیکېدلې او په آخري اورو کې د موږ بالنګ ډېر ضعیف ده په کې ډېر سکور خوري او بل په بالنګ کې ډسپلین نشته و او بل ضعف نقاط هم دا ده چې کله موږ سکور چې حسوو چې غواړو سکور د مقابل ټیم ټارګټ پوره کړو په کې ډېر فشار لاندې راځو نو دا هم یو غټ نقص ده بل او بل په بیټنګ برخه کې که راشو موږ ټاپ آرډر بیټسمینان ډېر زر د لاسه ورکړل او د سویلي افریقا تیز بالرانو مقابل کې مقابله ونه کړی شوه او پاور پلی کې هم ډېر مشکلات لودل کمې نمرې مو اخیستې او 2 وکټې هم د لاسه ورکړې که فرصتو ته وغږېږو موږ کولی شول چې په لوبه کې ښه پارټنرشپ جوړ کړو دا موږ یو ښه فرصت و او بل دا لومړی 2 پوینټ هم که اخیستې وای نو موږ سیریز ډېر په قوت سره شروع کوله او بل فرصت هم دا لوده چې تر آخره پورې بیټنګ کړی و چې خپل رن ریټ هم پورته کړی و ګواښونه خو یو ټاس و که ټاس مونږ ګټلی و مونږ اول بیټنګ کړی و ډېر ښه به و بیا ټیم مقابل باندې فشار اغوستی شو او بل همغه د چیسینګ موضوع ده چې مونږ غټ سکورونه نه چیسوی شو مونږ تنها یوازې 10 مسابقو نه یوازې یوه لوبه ګټلې چې چیسینګ هم کړی ده نور د تیز بالرانو مقابل کې ضعف لرو خصوصا د ساوت افریقا چې ډېر تیز ښه بالران دي